دا اوس هم دوی یاتوي د ډیورنټ قرارداد مررداد هېڅ نشته، نه به څوک ثبوت کړي. دا ټول درواغ دي. لیکلي شکل کې یو شی هم نشته، او که به لیکلي شکل کې خوشحال وي اوس به د اسلام آباد دونې نارې وې چې دا ګرد دنیا به په غوږو کڼه کړې وه. داسې زباني کیسه وه. د احمدشاه بابا نمسی خان زمان شاه زمان دوه واره لښکر راټول کړ چې دی به لاهور ته رسېده، دلته به ایران برید وکړ. دا ایران د فرنګیانو په خوله برید کړ. هغه سفیر چې تللی و هلته یې ډېرې تحفې موفې ورکړې وې. هغو کول سر کړی چې که څه وخت د افغان لښکر د هندوستان په خوا درته موږ به د شا له خوا برید کوو، درته بیا راګرځو. پښتانه بیا هم جنګېدلي دي. پښتنو خپل مقاومت نه دی پرېښی. د خپل وطن د ازادۍ، د خپل د وطن بیرته د یووالي دا خاوره د افغانستان سره وصل کول، او دا د افغانستان ده. دا افغانستان دی چې پر کوم ځای نن موږ ولاړ یو. دا په تاریخ کې هم افغانستان و، نن هم افغانستان دی، سبا به هم افغانستان وي. او دا ولس نه دی، دا سپېره ولس، دا له خپل وطن سره هر وخت وفادار اوسېدلی دی. دا هر وخت خپله سینه د خپل وطن په دفاع کې سپر کړې ده. دا د فرنګي پیدا کرده دی. دا د هغو ولسو پیدا کرده نه دی چې نن په دې مابس کې قید دی. آپ که د بلوچ په شکل کې دی، که د سندي په شکل کې دی، که د پښتانه په شکل کې، د دغو قومو دپاره دا مابس دی. خو زه به داسې لږ تاسو ته عرض کړم چې دغه جرګه یا د جرګې څه ضرورتونه را پیدا شوه. عزیزانو، دا خبره چې کړي همیشه د هرې خبرې یو پس منظر وي، او چې په پس منظر یې سړی نه وي خبر، په پیش منظر یې نه پوهېږي. نو لږ به د دې داسې عرض وکړو چې د دې زموږ د قضیې، زموږ د غمیزې پر پس منظر به لږ که اجازه وي وبغږو. عزیزانو، موږ په دې سیمه کې، په دې سب کانټیننټ کې لنډه به کومه، دلته ملګري راته وویل وخت به ډېر نه اخلي، او لږ به خبره وکړم. زموږ بدبختۍ هم داسې دي که پر تاش کښېنو او پر چکه کښېنو بیا وخت نه کمی شي، او چې پر قومي مجلس کښېنو زموږ وخت کم شي. دا زموږ د بدبختیو علامې دي. په دې سب کانټیننټ کې افغان یو ډېر زورور قوت و، ډېر پیاوړی. دغه سب کانټیننټ ته چې به هر څوک راتله، هغه وخت د افغانانو پلازمینه کندهار و. NOC به له کندهاره غوښت کېده. پیرنګی دې وطن ته راغی، هندوستان ته راغی. په 1412 کې په صورت د هندوستان، د ختیځ هندوستان یو ایالت دی، صوبه ده. په دې کې د تجارتي شرکت د مرختیځې کمپنۍ په نامه چې ایسټ انډیا کمپنۍ ورته ویله کېږي، خپل کوټۍ جوړه کړه، ګودام یې جوړ کړ، خپل مقام یې جوړ کړ. د پیرنګیانو خپل حالات مشیني کړي وو. تر دا وخته په هندوستان کې مشین نه و، د لاس صنایع وې. رخت هم په لاس جوړېده شوی، کټو هم په لاس جوړېده، نور اسباب تمدني ټوټل په لاس جوړېده. د انګریزانو خپل اسباب مشین راوړی و، اسباب یې ډېر زر ترتیباوه، رنګ به هم ښایسته و او سخت به و، په تعداد کې به هم زیاته یاسته، کوانټیټي او کوالټي یې دواړه ښه وه. په ډېره تیزي سره په هندوستان کې پر مخ راتګ شروع کړ او ډېر دولت یې ځان ته راټولاوه. بنګال یې ونیو، خو انګریزان په یوه شي پوه وو. هوښیار خلک وو د هغې زمانې، اوس هم هوښیار دي.
چې د افغانستان په موجودګي کې چې د افغانستان طاقت پر خپل ځای ولاړ وي موږ په هندوستان کې حکمراني نشو کولی دا دوی نقشه جوړه که دا یې فوکس که د دې په رڼا کې فرنګیانو د افغانستان په ضد مختلف سازشونه په عمل کې خپلې منصوبې واچولې د احمدشاه بابا نمسی خان زمان شاه زمان دوه واره لښکر راټول کړ چې دی به لاهور ته رسېده دلته به ایران برید وکړ دا ایران د فرنګیانو په خوله برید کړ هغه سفیر چې تللی و هلته یې ډېرې تحفې موفې ورکړې وې هغو کول سر کړی چې که څه وخت په د افغان لښکر د هندوستان په خوا درته موږ به د شا لخوا برید کوو بیرته بیا راګرځو دا وسپې لنډه به کوو فرنګی زورور شو څه زموږ د کورنۍ بدبختۍ وې زموږ په شاهي کورنۍ کې بدبختۍ وې د سدوزیو د بارکزیو په مابین کې ټکر بیا چې بارکزي راله د خپلو ورونو په مابین کې ټکر ورونو له ورونو دا سترګې هم وکښې د اقتدار دپاره فرنګي زموږ پر وطن 3 وار برید وکړ په 1840 کې په 1880 کې په 1919 کې خو دغه مېړنی ولس په ولس کې بد اتفاقي نه وه بد اتفاقي په بلایي طبقو کې وه په بلایي ډلو کې وه او دا ولس نه دی دا سپېره ولس دا خپل وطن سره هر وخت وفادار اوسېدلی دی دا هر وخت خپله سینه د خپل وطن په دفاع کې سپر کړې ده 3 سره وارې فرنګي ته ماتې ورکړه آخر د خپل اقتدار د ساتلو دپاره یا موږ خو رشوت ورته ویایو بډې ورته ویایو دوی پر دې بډو ډېر خوړکی نوم ایښی دی سبسیډي ورته ویایي موږ یې دا چې د وطن پر سر ښکاري درته موږ رشوت ویایو افغانستان ته یې 18 لکه سبسیډي ومنله د رحمان خان په زمانه کې وطن 2 ځایه شو د ډیورنډ لیکه کشفه نیم افغانستان فرنګیانو ته راغی په هندوستان پورې یې وتاړه هغه وخت د فرنګي پلازمینه دهلی و دا اوس هم دوی یاته ویایي د ډیورنډ قرارداد مررداد هېڅ نشته نه به څوک ثبوت کړي دا ټول درواغ دي لیکلي شکل کې یو شی هم نشته او که به لیکلي شکل کې خو شوی اوس به د اسلام آباد دونې نارې وې چې دا ګرد دنیا به په غوږو کڼه کړې وه داسې زباني کیسه وه دا وطن را پرې شو فرنګی دلته پښتانه بیا هم جنګېدلي دي پښتنو خپل مقاومت نه دی پرېښی د خپل وطن د ازادۍ د خپل د وطن بیرته د یووالي دا خاوره د افغانستان سره وصل کول او دا د افغانستان ده دا افغانستان دی چې پر کوم ځای نن موږ ولاړ یو دا په تاریخ کې هم افغانستان و نن هم افغانستان دی سبا به هم افغانستان وي په دې کې یو شک نشته عزیزانو فرنګی ولاړ د دې وطن مقاومت هم ورسره و دومه جاني جګړه هم وه هټلر هم فرنګی له پښو واچاوه ماشي یې ډېر کمزوری کړ د دغې توان یې مزید نه و پاته چې دا علاقې په خپل ګرفت کې وساتي فرنګي کډه بار که په تلو کې دغه ملک شاته پرېښو جوړ یې کړ چې نوم یې پاکستان دی دا د فرنګي پیدا کرده دی دا د هغو ولسو پیدا کرده نه دی چې نن په دې کې په دې مابس کې قید دی آپ که د بلوچ په شکل کې دی که د سندي په شکل کې دی که د پښتانه په شکل کې د دغو قومو دپاره دا مابس دی دا فرنګي جوړ کړ بیا جلا کیسه ده ولې یې جوړ کړ څه یې کوه هغه د روسیانو خلاف هغه ټایم نهرو ګاندي په خپله ویل دي چې موږ ته چرچل صفا خبره وکړي چې زه دلته یو مورچا غواړم څه زموږ خپلې غلطیانې وې چې موږ خپلې نمایندګي هم نه درلوده هغه وخت
په کانګرس کې مرګري شوي نمایندګي هم کانګرس کوله موږ خپله بایللې وه پاکستان راغی اوس عزیزانو له دې پاکستان سره د دې پنجابي سره زموږ شپږ اویا کاله اوس اوله دې ته راځو په لنډو وخت کم دی موږ محکوم افغانستان چې موږ ورته وایو چې دغه خاوره ده دا هغه د له چتراله ځای راونسې بیا تر ډالبندي نه پورې داسې 600 کیلومتره او داسې بیا د اباسین تر غاړې یا تر ملتانه پورې اصل زموږ ټک ملتان دی دا ځای په ځای 900 کیلومتره راځي ځای په ځای خو دا چې سره واچوي 500 کیلومتره راځي دا زموږ خاوره ده په دې پاکستان کې چې ام تر پنجابي ډیره ده ام تر سندي ډیره ده ام تر بلوچ ډیره ده زموږ خاوره چې په زراو مربع میله جوړه شي عزیزانو دې ته راځو چې په دې خاوره کې دې څه دا خاوره څه لري یا زموږ پوهان لیکوالان مشران لکه عیسی روشان په دې شیانو پوه دي چې زموږ د نیستۍ سبب دی موږ پر نیستمنه خاوره پراته نه یو موږ پر ډېره هستمنه خاوره چې د هر څه دا ډکه ده د داسې خاورې مالکان یو ولې نیستمن یو قومي شعور هم دې ځای ته نه دی لا راغلی چې د هغ شعور په چوکاټ کې ټول قوم راغونډ سو او د جابرو قوتو جواب وویایو بیا د دې خاورې مالکان یو بیا چې په دا خاوره کې څه دي دا به بل څوک بیا نه وړي د دې چې هره ګټه راته بیا به د دې خاورې پر بچي مصرف کېږي د تعلیم په شکل کې و د علاج په شکل کې و د روزګار په شکل کې عزیزانو زه لنډه تاسو ته عرض کوم برښنا آبي برښنا دا ټیم په پاکستان کې په موجوده پاکستان کې چې څونه آبي برښنا پیدا کړي دا مفت برښنا ده او آبي د اوبو په پوهېږئ ما خیال دی دغه آبي مکه د اوبو چې په اوبو تولید کېږي دا په سل کې 80% د پښتانه له خاورې ده ډیمونه معلوم دي هر څوک ورتلای چې دا ډیم پوره لیکلي دي چې د ډیم د دونې برښنا د تولید کولو قوت دی دونې میګاواټه برښنا تولیدوي تربیله ده درګۍ ده وارسک دی اوس ورسره دغه د ځامې ډیم هم دی چې پر ګومل یې تړلی دی دا په سل کې 80% برښنا زموږ د پښتانه تر ضرورت 3 ګونه زیاته ده موږ کم ضرورت لرو د صوبه پښتونخوا رانیولې ته موږ پورې 3 ګونه زموږ تر ضرورت زیاته ده خو د هغه باوجود زموږ زراعت زموږ ذمہداري اوس د برښنا په شیشو ده دغه شمسي چې ورته وایي دا بجلی بلې خواته ځي او لوی برښنا کوټ یې په لاهور کې دی ګریډ له هغه ځایه ویشي او بیا دا له بله ستم ظریفي ده چې زموږ بجلی په ارزانه بیه ځي په ګرانه یې پر موږ خرڅوي واپس دا یو د پاکستان دا وخت د تیلو پیداوار د ورځې 80,000 بیرله دی په دې تیلو کې 45,000 بیرل تیل د پښتانه له خاورې دي په کره کې پیدا کړي دا مخکې ډېر لږ کویانو اوس یې 4 درس ته رسولي دي تعجیل یې د باسي دویم لږ غوږونه بشنېدل دي چې داسې نه وي چې راځه ولاړ شي اوله 4-5 کویانو اوس یې 4 درس ته رسولي دي او ټول لګیا دي چالان دي داسې ګیس
چې د پښتون په خاوره کې کم پیدا شوی و لکه رکسر یا اوس په مسودو په وزیرو کې پیدا شوی دی ډیر ځایونه په درازنده کې پیدا شوی دی دا تر پښتانه تر خپل استعمال 3 ګونه زیاته دی داسې اوبه د پاکستان په اوبو کې پر پاکستان چې کم دریابونه راواته د هند لخوا هند وتړل راوي د لاهور ته بتللی است په راوي کې اوس د مرغۍ د څښلو اوبه نشته سوتلج دی بیاس دی چناب دی یو جیلم کې اوبه راځي دا نور وچ دي اوبه ټولې د افغان وطن دي د پاکستان په موجوده اوبو کې چې پنجاب زراعت پکې او هغه جیلم سره جمع کې 15% د اوبه د پښتانه دي پښتون پر خپل اوبو اختیار نه لري خپل اوبه پر خپل وطن نشي راتړلای دا دي د پنجاب زراعت پکړي بیا هغه غنم پر موږ خرڅي دا چې د دنیا نور منرل سره زر دا چې دریافت شوي دي تار یې پر ګرځولی دی خرطار بارا ریتي روان دي کرومایډ دی د دنیا قسمه قسم غمی دي چیش دي ځنګلات دي خو دا سم چور دی د پښتانه وطن دا خو یو اړخ دی چې پښتون له څو اړخو لوټل کېږي ته څو اړخو دا لوټ شروع دی آخر خبره دغه ځای ته اوس راورسېده دا معدنیات دا منرل دا خو لوټل کېږي روان دي له 80 کلو ښه په درز د پاکستان د پنجاب د کارخانو دپاره د فابریکو دپاره خام مال ټول زموږ له وطنه ځي زموږ خام مال هلته مزدوران هم موږ یو په خځې بیا یې بیرته مارکیټ هم موږ یو په موږ کې خرڅه شي دا چې دا اوس موږ په ښه مخونه کې ولیاړ په دې کې څو نشان دي دا ټول هغه ځای راغلی دا غالۍ دا رنګ دا هر څه